د پښتو فلمونو اکټر جهانگیر خان هم وفات شو. په دې خبر کې څومره حقیقت دی؟ آیا جهانگیر خان په رښتیا وفات شوی دی؟ دوستانو که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. خو د ویډیو له شروع کول نه مخکې کوم ملګري چې موږ سره چینل کې نوي دي او یا مو هم تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. له پرون راهیسې په سوشل میډیا یو خبر چلیږي چې ویل کېږي د پښتو فلمونو مشهور اکټر جهانگیر خان جاني وفات شوی دی. د جهانگیر په اړه مخکې هم داسې خبرونه خپاره شوي وو چې ګنې هغه مړ شوی دی، خو وروسته بیا جهانگیر خان د دغو خبرونو تردید کړی وو. قدرمنو دوستانو، جهانگیر خان د پښتو فلمونو یو نامور اکټر دی چې د پښتو نه علاوه هغه په پنجابي فلمونو کې هم کار کړی دی. هغه د پښتو فلمونو نه علاوه پښتو ډرامې او د سټیج پروګرامونه هم کوي. د جهانگیر خان شروعات له پی ټي وي ډرامو څخه شوی و چې بیا وروسته یې په پښتو فلمونو کې د ویلن کردار ادا کول. قدرمنو دوستانو، له دې نه مخکې هم په جهانگیر خان پسې ډېرې زیاتې پروپاګنډې شوې وې، خو بیا وروسته دا هر څه جهانگیر خان په خپله رد کړي وو. خو اوس چې په سوشل میډیا د هغه د مرګ په اړه کوم خبر چلیږي دا بالکل فیک او دروغ خبر دی. جهانگیر خان جاني بالکل روغ جوړ او سلامت دی. درنو لیدونکو، دغه خلکو ته سړی حیران پاتې شي چې د یو څو لایک او فالوورز لپاره پوره ژوندی سړی مړ کړي. خو دا خلک په دې نه پوهیږي چې د دوی په دغه فیک خبر باندې دا څومره خلکو زړه ازارېدی شي او بیا د یو داسې مشهور شخصیت په اړه چې هغه ډیر زیات مشهور دی او ډیر مینوال او خپلوان لري. دوستانو، دا زموږ او ستاسو په معاشره کې یو ټرند لګیا دی چلیږي چې د خپل ځان د ښه کولو او کامیابولو لپاره دا بل سپکه او بده وایو. درنو لیدونکو، جهانگیر خان جاني بالکل روغ جوړ او ژوندی دی. دغه کوم خبر چې په سوشل میډیا چلیږي دا هم د تیر په شان د خلکو یوه پراپاګنډه ده او دروغ خبر دی. دا د جهانگیر خان جاني د مرګ په اړه تازه معلومات. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.